چې ومه به خوشحاله نو دنیا به راسره وه چې ومه به خوشحاله نو دنیا به راسره وه بېګا چې جړېدمه یو انسان راسره نه و. حیران یمه چې دا څنګه جواب راله راکوي. خوله بند سترګې پټې او ګلاب راله راکوي. خوله بند سترګې پټې او ګلاب راله راکوي. رقیب ظالم ته ګوره کم هنر باندې مو وژني. رقیب ظالم ته ګوره کم هنر باندې مو وژني. د څکلو اوبو لوښي کې تیزاب راله راکوي. سلامونه احترامات، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ثناءالله فطرت. یو ځل بیا ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم په دغه تمه، په دغه هیله چې روغ یې، خوشحاله یې، اباد یې، د ژوند نه خوندونه اخلئ. قدرمندو راغلی یم ملاګوري سیمې ته. ډېر یو تکړه شاعر، ډېر یو ځوان شاعر چې ډېر په کم عمر کې بلها مینوالي په مجازي نړۍ یعنې فیسبوک کې، په یوټیوب کې او هغې نه علاوه هم بلها مینوالي پیدا کړ. په لږ وخت کې ډېر کم عمر شاعر دی، ډېر ښه شعر لیکي. د هغې د ژوند په هکله به تاسو خبرو. هغې نه علاوه به د ادبي هلو ځلو په هکله هم د دې په ژوند به هم نظر اچو، د ادبي په هلو ځلو به هم نظر اچو. شهسوار رضا صاحب را سره خوا کې ناست دی. ټول نه وړاندې خو محترم شهسوار رضا صاحب ته په خپل پروګرام خرو ملغلرو ته هرکلی وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. فطرت وروره، اول خو د ټولو نه مخکې ستا او د صالح نادان نور د دې خوارې ملحررو پروګرام پر راوړلو د ملاګورو سیمې ته او دا سیمه پیرنګي کولو دپاره زه یقینا په دې هڅه په دې ستاسو راتګ باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تاسو راغلي او الله هم هر کله راول. ډېره مننه رضا صاحب چې مونږ لم په دغه لنډ تنګ وخت کې مونږ له وخت راکړو. بیا هم ستاسو مننه کوم. رضا صاحب بلها مینوال مو پیژني مجازي نړۍ کې او هغې نه علاوه هم هغه خلک چې د ګوتو په شمار تاسو نه پیژني هغې ته لږ خپله لنډه شان پیژنګلو وکړئ. فطرت صاحب ما نوم خو شهسوار دی، رضا مې تخلص دی. د ملاګورو سیمه کې په نیر غاړه کې ژوند کومه. د پیدایش تاریخ مې 2000 او د پلار نوم مې سمن خان دی. په نیر غاړه کې اوسېږم. د تعلیم چار مې 10 جماعت د پندي للمې نه کړي او انشاءالله 11 داخله به په هغه کې علمه مطرح های سکول کې. بل د شاعرۍ آغاز مې چې کړی کم دی کړی 2019 نه مې کړی او د استاد نوم مې طاهر یاد دی. ډېره ښه ده رضا صاحب. رضا صاحب اوسني کم داسې غونډې دي چې هغې له تاسو هغې سره تاسو ګډون کوئ، هغې سره تاسو ناستې کوئ؟ یا د دې نه مخکې خو زما کار روزګار چې کم کاوه نو یو ټولنې نوم نه وتلی او بهرحال خپل ټولنې نوم نه وتلی. دا خو د وصال خان ورور ډېره مننه او د غازي نادان دی ورور ډېره مننه چې هغوی ما نه ویډیوګانې وکړې. هغوی مله ډېر ښایسته ژوند راکړه. اوس بهرحال چې په کم ځای کې مشاعره کېږي د پېښور نه دې پله او پېښور پورې هر یوې لزو شاهي بالا ستورو لمزو ملاګورو ادبي ستوره خپله ملاګورې مشالونه او چې کوم ځای کې مشاعره یې داسې هغې له ځان رسوو. ډېره ښه ده رضا صاحب. رضا صاحب دا راته ووایي چې زموږ په ادب کې بلها د اسمان ستوري په شان ځلېدونکي استادان هم لرو، رحمان بابا داسې، خوشحال خان داسې نور بلها استادان لرو. خو آیا په دې اوسني دور کې کوم داسې شاعر شته چې هغوی د شعر نه د هغوی نه ډېر زیات متاثره یو، د هغوی د شعر نه د هغوی د شخصیت نه داسې څه زده کړه کوئ؟ یاره بس ګورو ملګري م ګورو او دغې نه ډېر هغه هم اخلو مونږ فایده انشاءالله دغې د لفظونو نه مونږ زده کړه کوو. بهرحال ستاسو شاعرۍ خبره وکړه چې ستاسو څوک خوښ دی نو زما په خپل ځاني باندې هغه شاعر ډېر خوښېږي چې رومانټیک سره سره هغه معیار هم لیکي او د کام غم دا هم پکې ستایي نو دغه شاعر زما ډېر خوښېږي. ډېره ښه ده رضا صاحب. رضا صاحب د کتاب په هکله مو څه سوچ دی؟ کتاب په هغه لږ تاسو ته لږه ما وینا وکړه چې 2019 نه مې شاعري شروع کړله. په دې کې مې بیا په کور کې لږه داسې بېګاډي راله که نه نو هغوی وي چې دا شاعري مه کوه هغه او دغه نو تقریبا 8-9 میاشتې مې پرېغوسته او بیا تقریبا چې شروع کوله مې دغه 5-6 میاشتې مې ذهن هم ښه په اوسه نه راتلل نو په دغه وجه باندې زه لیټ شوم. اګین انشاءالله ما به ډېر کار کړی وای او کوشش مې لیک کوم انشاءالله چې کتاب مکمل شو نو ضرور به مینوالو ته میلاویږي او تاسو ته. رضا صاحب ډېره ښه ده. خو دا راته ووایي چې په اوس وخت کې مو کوم یو صنف کې ډېر زیات کار کړی دی؟ یاره بس غزل هم لیکلی او نظم هم لیکلی داسې نور څیزونه هم خو غزل ځکه ډېر لیکو چې غزل مینوال ډېر خوښوي او نظم داسې ډېر نه خوښوي نو په دغه وجه باندې موږ غزل له ډېره توجه ورکوو. ډېره ښه ده رضا صاحب. مینوال به د غزل د شعر په تمه وي نو دوی ته به څه اوروئ؟ ولې نه غزل د دوی نه قربان دي. غزل نه مخکې یو څو شعرونه یي چې ډېر ورته ستړی شوم پر یاد باندې ډېر ورته ستړی شوم پر یاد باندې څه وکړم خپل زړګي برباد باندې ډېر
ورته ستړی شوم پر یاد باندې څه وکړم خپل زړګي برباد باندې خدای خبر ده به پکې څه لیدلي چې خپل ورور وژني په جایداد باندې ډېره له دا شعر مننه. بیا ووایه. خدای خبر ده به پکې څه لیدلي چې خپل ورور وژني په جایداد باندې او غزل دی چې شاد. هېڅ غم را سره نه و هېڅ خفګان را سره نه و هېڅ غم را سره نه و هېڅ خفګان را سره نه و تصویر یې را سره و که جانان را سره نه و ډېره له بیا ووایه دا شعر. نه هېڅ غم را سره نه و هېڅ خفګان را سره نه و تصویر یې را سره و که جانان را سره نه و داسې خلک وایي چې سروینو ټوپۍ ډېرې فطرت صاحب دا شعر پکې ستاسو ډالی چې دا هسې خلک وایي چې سروینو ټوپۍ ډېرې زما خو ښکلې پوزه وه فیضوان را سره نه و ډېره له ډېره مننه. داسې خلک وایي چې سروینو ټوپۍ ډېرې زما خو ښکلې پوزه وه فیضوان را سره نه و جانانه ستاسو خپل غم و زما در سره نه و جانانه ستاسو خپل غم و زما در سره نه و جانانه ما سره ستا غم و د ځان را سره نه و ډېره له مننه. جانانه ستاسو خپل غم و زما در سره نه و جانانه ما سره ستا غم و د ځان را سره نه و چې ومه به خوشحاله نو دنیا به را سره وه چې ومه به خوشحاله نو دنیا به را سره وه بېګا چې جړېدمه یو انسان را سره نه و ډېره له مننه. دا شعر بیا ووایه. خوشحاله شي چې ومه به خوشحاله نو دنیا به را سره وه بېګا چې جړېدمه یو انسان را سره نه و دننه په زړګي کې به مې هر وخت شاسواره دننه په زړګي کې به مې هر وخت شاسواره لتا پکې بغیر بل یو ارمان را سره نه و ډېر الله ډېر ښایسته کلام شهسوار رضا صاحب دغه مینوال ته وړاندې کړه خو اکثر دغه مینوال مونږ ته وایي چې چېرته هم لاړ شئ کوم شاعر سره ادب سره تړلي یو انسان سره کښېنئ کوشش کوئ چې 2-3 غزلې ترې ریکارډ کړئ ځکه چې د مینوالو تنده هم پرې ماته شي نو دې ته که یو بل غزل یا نظم ډالۍ کړو نو ښه به وي. ولې نه غزل کې نظر د غزل نه مخکې یو څو شعرونه یي چې ارشاد والله یا هر سړي ورسره سر به خوږېده والله د هر سړي ورسره سر به خوږېده ما داسې چغې والې چې پر هر به خوږېده ډېره له مننه. والله د هر سړي ورسره سر به خوږېده ما داسې چغې والې چې پر هر به خوږېده هغه کراواتنه دومره ولې واغه هغه کراواتنه دومره ولې دی واغه بیا وروستو به دا زړه ورله په ور مې خوږېده ډېره له مننه. هغه کراواتنه دومره ولې دی واغه بیا وروستو به دا زړه ورله په ور مې خوږېده د لرې نه بیا لږ شان ګزاره غوندې کوله د لرې نه به لږ شان ګزاره غوندې کوله نږدې به چې اشنا ته شوم نظر به خوږېده ډېره له مننه. د لرې نه بیا لږ شان ګزاره غوندې کوله نږدې به چې اشنا ته شوم نظر به خوږېده قربان د پښتنو د دغې مینې د انداز قربان د پښتنو د دغې مینې د انداز چې لرله به یې درد ورکړو نو بر به خوږېده مننه. او دغه بل غزل دی چې په ځمکه باندې کرښې ګوتو شمار هسې فضلو په ځمکه باندې کرښې ګوتو شمار هسې فضلو چې کړی مې و څومره انتظار هسې فضلو اکثر به د اظهار په وخت کې شونډو له راتللو د یار به د اظهار په وخت کې شونډو له راتللو د یار په ښکلو زلفو کې اوتار هسې فضلو ای ما به چې ټکور ورکړو نو لا بیا درد سیوا کړو فطرت صاحب ای ما به چې ټکور ورکړو نو لا بیا درد سیوا کړو ای ما په دې زړګي کې یو پرهار هسې فضلو ای ما به چې ټکور ورکړو نو لا بیا درد سیوا کړو ای ما به دې زړګي کې یو پرهار هسې فضلو هم هغه شان بدنیتي وران مخونه مو یو بل ته هم هغه شان بدنیتي وران مخونه مو یو بل ته ترمنځه کولاو شوی مو روزګار هسې فضلو هر ښکلي ته د زړه په کور کې ځای مې ورکولو فطرت صاحب هر ښکلي ته د زړه په کور کې ځای مې ورکولو ما ویلې چې دا ښه دی خو دا کار هسې فضلو مننه هر ښکلي ته د زړه په کور کې ځای مې ورکولو ما ویلې چې دا ښه دی خو دا کار هسې فضلو زما په موجودګۍ به یې زما کړل صفتونه فطرت صاحب زما په موجودګۍ به یې زما کړل صفتونه بیا وروستو به یې وی چې شاسوار هسې فضلو ډېره له ډېره زیاته مننه شهسوار صاحب یو بل کلام هم د مینوال سره شریک کړئ نو ښه به وي. دغه کلام د دغې نه مخکې یو څو شعرونه یي چې اشنا ستا د راتلو په انتظار مې لګولې اشنا ستا د راتلو په انتظار مې لګولې پټۍ په زړه د صبر په پرهار مې لګولې مننه. اشنا ستا د راتلو په انتظار مې لګولې پټۍ په زړه د صبر په پرهار مې لګولې ښې سرې به شي ترخې به شي اوښکې به تتلې ښې
سرې به شوې ترخې به شوې اوښکې به تتلې چې کله هم دا سترګې په خپل ښار مې لګولې ډېره لا دا شعر مننه ووایه، ډېر ښې سرې به شوې ترخې به شوې اوښکې به تتلې چې کله هم دا سترګې په خپل ښار مې لګولې قسم له دغې غمه چې وولې زموږ منځ کې اوسې نه به دا خولې په ګنډه تار مې لګولې ډېره لا دا شعر مننه قسم له دغې غمه چې وولې زموږ منځ کې اوسې نه به دا خولې په ګنډه تار مې لګولې او د یار د مرګ نه پس به زما دغه مشکولا وه جنډې تورې او شنې په مزار مې لګولې مننه د یار د مرګ نه پس په زما دغه مشکولا وه جنډې تورې او شنې په مزار مې لګولې ویلې چې بېغمه بې پروا وې شهسواره ویلې چې بېغمه بې پروا وې شهسواره مین مې کړې د مینې په روزګار مې لګولې دغه اخري غزل دی چې سحر نه وای شروع شي تر بېګا راپسې ژاړي سحر نه وای شروع شي تر بېګا راپسې ژاړي ته وګوره رېباره چې رښتیا راپسې ژاړي مننه سحر نه وای شروع شي تر بېګا راپسې ژاړي ته وګوره رېباره چې رښتیا راپسې ژاړي چې دا رانه روانه شي نو زه ورپسې ژاړم چې دا رانه روانه شي نو زه ورپسې ژاړم چې زه ترې روانېږم نو دا راپسې ژاړي مننه چې دا رانه روانه شي نو زه ورپسې ژاړم چې زه ترې روانېږم نو دا راپسې ژاړي او زه هېڅ پې پویه نه یم چې دا څرنګه محبت دی زه پې پویه نه یم چې دا څرنګه محبت دی اول راپورې وخاندي او بیا راپسې زه هېڅ پې پویه نه یم چې دا څرنګه محبت دی اول راپورې وخاندي او بیا راپسې ژاړي په دغه وخت کې سم په چغو چغو وژاړمه چې زه ترې روانېږم او رضا راپسې ژاړي ډېر الله ډېر ښایسته کلام قدرمندو د محترم شهسوار رضا صاحب نه مو اورېدو چې یقینا ما خو ته ډېر زیات خوند واخیست امید دی چې تاسو به ترې هم خوند واخلئ خو رضا صاحب په اخره کې که دغه مینهوالو ته دغه ولس ته که څه پیغام ورکول غواړئ نو پیغام ورته دا ورکمه ځکه چې نن سبا مونږ شاعران چې کوم دي که نه یو بل پورې ټوکې ټکارې کوو پلانکی ټیک دی او پلانکی ښه او پلانکی بد دی یقینا زما چې کوم نظر دی که نه کیدای شي بس ما ته ملګري وایي ستا سره دا غټې خبرې مزم نه کوي خو خیر دا زما ذمواري بهرحال که چا باندې ښې لګي او که بد زه به دا خپله ذمواري پوره کومه نن سبا په وخت کې که شاعر ښه لیک کوي او که کمزوری کوي نو زه وایم چې هغوی له داد پکار ځکه چې نن سبا ډېر مصروفیات دي هر سړي خپل کار روزګار دی بل دا موبایل چې کوم دی راوتی دا سړی لیکلو ته نه پري نو موږ له نه پکار یو سړي له هغه ورکو غوسه شو ته چې هلکه تا غلط لیک کړی هغه بهرحال غلط خو خیر هغه خو بس یم نه خو لکه کمزور یم نو موږ چاته نه شو ویلی ځکه چې نن سبا وخت کې که دوه لفظونه پښتو ولیکم زه وایم چې هغه سړی به تکړی نو زه ورته وایم چې وروره بهرحال د خلکو ستن کېدونه مه کوئ او برناکې هغه وله مه ورکوئ ډېره زیاته مننه شهسوار رضا تاسو د دغه پیغام ورکولو او بیا موږ له په دومره مصروفیات وخت کې په دومره مصروفیات دور کې موږ له د وخت راکولو قدرمندو تر روان پروګرام پورې په لوی لم سپارم د الله په امان